بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو الله مې خوشحال قدرمن لره. دوستانو ډیرو ملګرو دا غوښتنه کړې ده چې موږ ته دا طریقه وښیه چې یو مفرد اسم موږ په جمع باندې څنګه بدل کړو. دوستانو دې ته ویل کېږي چینجینګ سینګولر نان ټو فلورل، یعنی بدلول د مفرد اسم و جمع ته. سینګولر مفرد، فلورل جمع. د دې دپاره یو ډیر ښایسته قانون شته. بعضې الفاظ بغیر قانونه دي، هغه یو چند الفاظ دي. دوستانو هر اسم چې په آخر کې اس ورکې، هر اسم مثال بوک، بوک وایي کتاب ته، په آخر کې اس ولګوه، بوکس دا جمع سو. بوک کتاب، بوکس کتابونه، بوک کتاب، بوکس هغه اس په پای کې ولګېدی، دا جمع جوړ کړي. یا فین قلم، فینز قلمونه، فین قلم، فینز قلمونه. ګوره په آخر کې اس ولګېدی، د دا اس په وجه دا ډیر سو. قلمونه، فین قلم، فینز قلمونه. یا کیپ خولی ته وایي، کیپ خولی، یوه خولی، کیپ خولی، کیپس خولیانې. هغه مثالونه چې موږ تاسې په جملو کې وایو. مثال اوس زه درته وایم چې آیا دا خولی ده، نو به څنګه وایو؟ وینه سوالیه جمله ده، جملې به تاسې زده کړي. از اټ ا کیپ، آیا دا یوه خولی ده؟ دا ای چې راځي، دا ای په سر کې، دا معنا یوه خولی. از اټ ا کیپ، آیا دا یوه خولی ده؟ اوس زه دا وایم چې دا یوه خولی ده، بیا څنګه به وایي؟ اټ از ا کیپ، دا یوه خولی ده. ګوره جمله مثبته جمله جوړه سو، یعنی کومه جمله؟ پازیټیو جمله. نیګیټیو چې جوړو څنګه به جوړو؟ داسې اټ از ناٹ ا کیپ، دا خولی نه ده. اوس بیټه نیګیټیو ان انټراګیټیو سنټنس نه جوړو، هغه به څنګه جوړو؟ از اټ ناٹ ا کیپ، آیا دا یوه خولی نه ده؟ ګوره هغه جملې ټولې پر دغه باندې دغه که برابرولی سي پر دې الفاظو باندې. نو د جمع او د مفرد په میان کې دغه اس کار وکړي، دا یوه طریقه. دویمه طریقه هغه دا ده چې د کم اسم په اخر کې اس راغلی وي، یا ډبل اس راغلی وي، یا اس اچ راغلی وي، یا سی اچ راغلی وي، یا او راغلی وي، یا اکس راغلی وي، یا زیډ راغلی وي. دغه الفاظ ګوره چې د کم اسم په اخر کې دغه الفاظ راغلی وي، هغه اسم په اخر کې به چې موږ یې جمع کوو، په هغه کې به ای اس بیا لګوو. مثال یې څنګه؟ اول ته ګوره چې په اخر کې د کم اسم مفرد، یعنی د سینګولر نان په اخر کې چې اس راغلی وي، دا موږ جمع کوو څنګه؟ په اخر کې به ای اس وراچو. لکه څنګه؟ ورته ګوره بی یو اس، باس. اوس دا موږ څنګه جمع کوو؟ باسز، ای اس پسې ولګوه، باره جمع جن جوړه سوه. چې جن جوړ سو؟ فلورل موږ د سینګولر سره جوړو. سینګولر خو چی شو؟ باس. جمع یې چی راځي؟ فلورل یې چی سو؟ باسز، یعنی ای اس پسې ولګوه، دا جمع جوړه سوه. یا ګیس، جی ای اس، ګیس پسې ای اس ولګوه، جمع جن جوړېږي. ګیسز دا جمع جوړه سوه. دا د اس مثال شو چې د کم مفرد اسم په آخر کې اس راغلی وي، چې د کم مفرد اسم په آخر کې دوه واره اس راغلی وي، یعنی ډبل اس راغلی وي. هغه به څنګه وي؟ هغه داسې ګیلاس دلته ورته ګوره ډبل اس په آخر کې دی د دې اسم، یعنی دا نان په آخر کې چې شي دی؟ سینګولر نان دی، ډبل اس په آخر کې دی، ګیلاس. اوس به دا موږ جمع کوو څنګه؟ خالي ای اس پسې ولګوه. لکه څنګه؟ ګیلاسز ای اس وینې، ګیلاسز دا جمع جوړ سو. دا دوه. دریم هغه اسم چې په آخر کې یې اس اچ راغلی وي، اس اچ، لکه برش په آخر کې چې راغلی دی؟ اس اچ. اوس موږ دا جمع کوو چې به ورلګوو په آخر کې ای اس به ورلګوو. لکه برشز دا د اس اچ مثال سو. د کم سینګولر نان په آخر کې چې سی اچ راغلی وي، دا چې موږ فلورل ته اړوو، یعنی جمع ته اړوو. څنګه به اړوو؟ په دې کې به آخر
ای اس لګو لکه واچ 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 ګړۍ واچز واچز ګړیانې ډېرې یا ساعتونه ډېر یا بل مثال پیچ 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 وایي شفتالو ته پیچ پیچز ګوره سی ایچ په اخر کې دی موږ ای اس پسې زیاتوو پیچز شوتالو پیچ شوتالو پیچز شوتالوګان ډېر د کم اسم په اخر کې چې او راغلی وي او د مخه لفظ یې کانسوننټ وي کانسوننټ به تاسو زده کړي وي د کم لفظ په اخر کې چې او راغلی وي د مخه لفظ یې کانسوننټ وي دغه او یعنی دغه لفظ دغه سینګولر چې جمع کوو په اخر کې ای اس موږ لګوو لکه ټمیټو 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 اوس موږ جمع کوو یې څنګه ټمیټوز 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 دا د جمع طریقه سوله یا پټیټو 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 ګوره په اخر کې او ده د او سه د مخه کانسوننټ راغلی دی نو دا بیا چې جمع کوو یعنی موږ فلورل جن جوړوو جمع جن جوړوو بیا به چې وراچوو په اخر کې ای اس به وراچوو لکه پټیټو پټیټو پټیټوز جمع یې پټیټوز دا سوله او کم سینګولر نان چې په اخر کې ایکس راغلی وي هغه بیا چې موږ جمع کوو په اخر کې به ای اس وراچوو لکه څنګه لکه باکس 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 صندوق پیټی باکس باکس جمع کوو به څنګه ای اس به په اخر کې خالی ور ولګو باکسز باکسز صندوقان یا فوکس بل مثال فوکس فوکس ګیدړه فوکس جمع کوو به څنګه فوکسز ګیدړې او د کم اسم په اخر کې چې زی راغلی وي یعنی زیډ چې بیا یې موږ جمع کوو هغه به په اخر کې ای اس وراچوو لکه ټافز ټافز په اخر کې موږ اوس ای اس ورځ اضافه کوو هغه به چې جن جوړ شي بیا به فلورل جن جوړ شي ټافیزز 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 دا د جمع طریقه سوله دوستانو یو بله طریقه که چیرې د سینګولر نان په اخر کې وای رالی دا خبره یاد ساتئ که د کم سینګولر نان یعنی د مفرد اسم په اخر کې وای رالی وای ما قبل د مخه لفظ د وای سره د مخه لفظ کانسوننټ و دغه وای په آی بدلیږي په اخر کې ای اس اضافه کیږي لکه بابي اوس دغه وای به په آی بدل کې په اخر کې به ای اس ولګي لکه څنګه داسې بابیز 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 بل مثال فلای 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 ګوره د وای سره د مخه لفظ چې دی کانسوننټ دی واول نه دی کانسوننټ دی بیا ګوره فلای فلایز ګوره وای په آی بدل سو ای اس پسې زیات سو فلایز کچيري واول ولو د مخه د وای سره د مخه لفظ واول وو بیا دغه وای په آی نه بدلیږي صرف اس پسې اضافه کیږي هغه د اول اسم چې خالی لکه بوک بوکس خالی اس پسې اضافه کړه لکه څنګه لکه بوای بوای اسم دی په وای ختم شوی دی خو د مخه د وای څه چې دی واول دی نو بوای بوایز اس نه یوازې په اس باندې پر کیږي دا بل او بل کچيري د هر سینګولر نان په اخر کې اف راغلی وو یا اف ای راغلی وو دا اف یا اف ای دا په وی سره بدلیږي په اخر کې ای اس ور اضافه کوو لکه لیف لیف ګوره په اخر کې اف دی دا اوس دا اف موږ په وی بدلو بیا په اخر کې ای اس پسې اضافه کوو دا جمع جن جوړو لیف یوه پاڼه لیفز لیفز ډېرې پاڼې دا طریقه سوه یا په اخر کې اف ای راغلی وي لکه نایف 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 کې نایف به نه وایه ځکه سایلنټ لیټرز تاسې زده کړي دي نایف ګوره په اخر کې اف ای راغلی دی دا اف ای موږ راخو په وی سره بدلو په اخر کې ای اس ور اضافه کوو سینګولر نان راخو په پلورل نان باندې بدلو یعنی په جمع بدلو لکه نایفز 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 دا وی ته به د اف आवाज ورکړي دا یو قانون بل یاد وساتئ په اخر کې که وی راغلی یو په وی پسې ای وله دغه وی چې دی دا د اف आवाज کوي ګوره دی داسې आवाज ورکوي
لکه نایفز نایفز. داسې ډېر الفاظ ته چې بغیر قانون جمع کېږي، هغه چند الفاظ دي، هغه دغسې زده کېږي، دغسې به یادوي. مثال دی د شمار الفاظ دي، دی نه دي چې بې شماره دي. لکه چیلډ، چیلډ یو هلک، یو کوچنی. چیلډرن ډېر کوچنیان. اوس چیلډ چیلډرن دلته خو نه ای اس کې اضافه سو نه اس کې اضافه سو. چیلډرن دا رقم ډېر الفاظ دي، څه دی په شمار سره معلوم الفاظ دي، هغه به دغه زده کړي. یوه بله خبره یاد ساتئ چې په کوم لفظ کې دوه واره یو حرف دوه واره راغلی وي، د واول سماسیه وه، د واول سماسیه وه، نور کانسوننټ لفظونه غبرګېږي، دوه واره کېږي. د دې غوښتنه هم کېږي چې دا ولې. دوستانو په دې کې دوې وجې راځي. یوه دا وجه ده که چیرې پر کم لفظ باندې تکیه ډېره کېدل، هغه هم ډبل کېږي. لکه ګیلاس، ګیلاس ګوره دلته هېڅ دغه نشته، صرف پر دا اس باندې لږ څه تکیه زیاته کېږي نو ډبل سو. او بل که چیرې په مابین کې د دوو واولو راغلی، دې خوا ته هم سنګل واول و، یعنی مفرد واول و. سنګل یعنی مفرد، پر دې خوا هم مفرد و، یو واول پر دې خوا و، یو واول پر دې خوا و. هر کانسوننټ که د دوو واولو په میان کې رالی، دغه کانسوننټ به ډبل کېږي. دا یو. او که چیرې پر یوه خوا باندې یو واول و، پر بله خوا دوه واوله و، هر طرف ته چې که مخته یې که شاته یې د دغه کانسوننټ، دا کانسوننټ بیا نشي ډبل کېدی. دا خبره یاد ساتئ، یو واول به پر یوه خوا یو واول به پر بله خوا. ګوره سنګل سنګل ډبل نه، سنګل واول یعنی یو سنګل به پر دې خوا، یو سنګل به پر دې خوا، بیا دا کانسوننټ ډبل کېدلی شي. که چیرې پر یوه خوا ډبل واول و، پر یوه خوا سنګل و، دا بیا دا کانسوننټ نشي ډبل کېدلی. اکثره ځایو کې دا وګورئ، دغه قانون څه ورته، یعنی اکثریت کې دا رقم کېدای شي، ممکن داسې هم وي چې یو ځای واول راغلی، یوه خوا او بلې خوا ته راغلی وي، خو کانسوننټ نه ډبل سوی. دوستانو الله دې وکړي چې په دې سبق مې سر خلاص سوی وي. د نن سبقه سخت ضرورت و، ځکه موږ ټینسو ته داخلیږو. د دې بعد په ټینسو کې چې موږ داخل سو، نو موږ ته دا ضرورت راځي چې جمع زده کړو، مفرد زده کړو، یعنی سنګولر زده کړو، پلورل زده کړو. سنګولر موږ نن زده کړي چې هغه مفرد ته ویل کېږي، جمع مې زده کړه چې پلورل ورته ویل کېږي په انګلیش کې، پلورل سنګولر. دا دوه لفظونه مې نن زده کړه. او بل مې دا زده کړي چې چینجینګ بدلولو ته وایي، یو شی په بل بدلول، چینجینګ بدلول، دا په زده کړئ. دوستانو چې کوم الفاظ مې درکړي دي، هغه الفاظ تاسې یاد ساتئ. د دې ثبات زه تاسو ته لس ورزونه، لس لغتونه، پښتو کې لغت، لس لفظونه زه د دې بعد انشاءالله تاسو ته په هر سبق کې درکوم، ځکه چې موږ د دې بعد جملې جوړولو ته ضرورت لرو، چې جملې موږ په خپله جوړې کړو، او هغه جملې موږ بغیر لفظو جوړوی نسو. چې کوم لفظونه موږ ویلي دي پر هغو یې جوړولی سو، د هغو څخه خواته نور لفظونه موږ نسو استعمالولی. نو دا لس لفظونه انشاءالله زه د دې بعد په هر سبق کې تاسو ته د سبق په اخر کې درکوم، او ټینسو ته هم انشاءالله داخلیږو. خوشحال قدرمن اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.